السلام علیکم ملګرو د ایشیا کپ 2023 په حواله سره ډیر مهم خبر راغلی دی. ایشیا کپ بس کال وشي او کنه د ایشیا کپ په اړه کې ډیر مهم خبر در کوم. نو ویډیو را ستر اخیره پوری وګورئ. ایشیا کپ ته اوس پول خطر جوړ شو، امکان نه لري چې سکل ایشیا کپ تر سره شي. د ایشیا کپ 2023 په حواله سره ډیر مایوس کن خبر راغلی دی. اوس ایشیا کپ ته پول خطر جوړ شو او سکل مشکل لکه ایشیا کپ تر سره شي. څنګه چې تاسو پته د ډیر وخت نه پاکستان او د انډیا کرکټ بورډ ترمنځ په ایشیا کپ باندې لانجه روانه چې لا تر اوسه پورې سهال نه دی راوتلې. خو تازه دا خبر راغلی دا اندازه لګي چې سکل به ایشیا کپ تر سره نشي، ایشیا کپ په مکمل کینسل شي. د انډیا کرکټ بورډ یو ځل بیا پاکستان کرکټ بورډ ته ایمیل کړل چې ایشیا کپ 2023 مکمل له پاکستان نه بهر وکړي، خو پاکستان ور سره دا خبره نه منلي. پاکستان ورته ویلي چې ایشیا کپ کېږي نو صرف او صرف په پاکستان کې وکړي. او جیشه هم په خپل خبره باندې کلک ولاړ دی چې د ایشیا کپ یو میچ به هم په پاکستان کې نه کېږي. نو په دې ځکه ایشیا کپ 2023 ته نور هم خطر جوړ شوی دا. اوس نو تازه خبردار غل چې د انډیا کرکټ بورډ او ایشین کرکټ کونسل دا فیصله کړی دا که سکل چرته ایشیا کپ تر سره نشون د ایشیا کپ په ځای باندې به یو بل ټورنمنت جوړیږي چې پرې کې افغانستان، بنگلاديش، سریلانکا، انډیا او دوبۍ ټیمونه حصہ اخلي. چې دا به د ایشیا کپ په ځای باندې یو ټورنمنت جوړیږي چې پرې کې 15 ټیمونه حصہ اخلي. نو اوس انډیا کرکټ بورډ د پاکستان د زده دا ټورنمنت جوړوي. د ته ایشیا کپ نشو ویل ځکه چې پاکستان کرکټ ټیم په پرې کې حصہ نه اخلي. نو دا اوس انډیا کرکټ بورډ پاکستان کرکټ بورډ ته خای چې موږ تاسو نه بغیر هم ایشیا کپ کولای شو. اوس انډیا کرکټ بورډ دا فیصله کړل چې موږ بر پاکستان نه بغیر د 15 ټیمونو ترمنځ ایشیا کپ تر سره کوو. او په ایشیا کپ کې اصل میچ د پاکستان او انډیا وی چې پاکستان کرکټ ټیم په ایشیا کپ کې شرکت نه کوي، نو دغه ته ایشیا کپ نشي ویلې. پاکستان کرکټ بورډ هم په خپل خبره باندې کلک ولاړ دی. پاکستان کرکټ بورډ ویلي چې ایشیا کپ په پاکستان کې نه تر سره کیږي. نو په داسې حال کې به پاکستان کرکټ ټیم د ایشیا کپ نه بایکاټ کوي، په ایشیا کپ کې به حصہ نه اخلي. سکل د ایشیا کپ نه یو غټه لانجه جوړ شو. پر روانو یو څو ورځو کې به د ایشیا کپ فاول سره ډیر مهم خبر راشي، خو اندازه داسې لګي چې سکل به ایشیا کپ تر سره نشي او ایشیا کپ به مکمل کینسل شي ځکه چې پاکستان او انډیا کرکټ بورډ ترمنځ تعلقات نور هم خراب شوي دي. نو دا خبره خو واضح شوی د انډیا کرکټ بورډ صفا ویلي چې موږ په پاکستان ته نه درځو د ایشیا کپ لپاره، او انډیا کرکټ بورډ نه غواړي چې په پاکستان کې ایشیا کپ تر سره شي. په داسې حال کې پاکستان کرکټ ټیم د ایشیا کپ نه انکار کوي، بایکاټ وکوي. نو پورا داسې چانس لري چې سکل به ایشیا کپ تر سره نشي او ایشیا کپ په مکمل کینسل شي. نو دا د ایشیا کپ 2023 په حواله سره نوې او تازه خبر کړي. ایشیا کپ په حواله سره بل نوې خبر راغی نو زه تاسو سره ضروری شیر کوم. د داسې نور کرکټ ویډیو کارونه لپاره زموږ یوټیوب چینل او پیج فالو کړئ. ملاویږو بل ویډیو کې د الله فامان.